نو کم چې مکمل تباه شوي هلته څوک هم نه بس تشه خاموشي وي. دغه ښار کې یو سړی خپلې ښځې او بچو سره یو شاپینګ مال ته راغلي خو هلته نه ضروري سامان راټولوي. دې سره هلته خپل 3 بچي ومي. دې هلته یو بل سره په اشارو خبرې کوي او شور نه جوړوي. دې ټول وس تېره کړي او ضروري سامانونه راټول کړي او چې کله هلته نه ځي نو هغه وړوکې زوی یې چېرته نه کیلونه راوچته کړي او ځان سره یې راوړي. نو دا پلار ته هغه کیلونه واخلي او سیلونه ترې لرې کړي او واپس یې کېږدي. هغې چې وځي نو دا خور یې هغه ماشوم له دا کیلونه واپس ورکړي. پس دا ماشوم ولګي او په پټه هغه سیلونه هم راواخلي. د دې سړي نوم ریګن وي. دې بیا خاموشۍ سره خپل کور طرف په قطار رواني او پیاده سفر کوي. دې د قدمونو اواز هم نه جوړوي. په دې وجه خپیان د خپې رواني. هغه مشر زوی یې بیماري نو هغې په غېږ کړې وي. هغه ماشوم زوی یې د ټولو وروستو وي نو هغه په هغه کیلونه کې سیلونه واچوي او ویې لګوي. دې سره هغه کیلونه اوازونه شروع کړي چې مور پلار یې اواز واوري بس یېره کې شي. دغه ټایم د ځنګل نه څه تیزۍ سره را رواني. نو ریګن هم تیزۍ کې زوی له رامنډه کړي خو هغه څیز د ده مخکې د ده زوی اوچت کړي او یویسي. دا څیز اصل کې د بلې سیارې مخلوق وي کم چې دې دنیا ته راغلی وي. د دې سترګې نه دا ړانده خو د دې د اورېدو حیثیت ډېر تیز وي. معمولي شور نه دې ته پته ولګي چې څوک کم ځای دي او د دې په سامان ګولۍ هم اثر نه کوي. د دې نه د بچ کېدو صرف یو حل وي او هغه دا چې مکمل خاموشي وي. خیر اوس د دې ماشوم یو کال پوره شي چې دې مړ شوي. ریګن او ایولین خپل 2 بچو سره اوسېږي. هغې د خپل وړوکي ماشوم د هېرېدو کوشش کوي او د ایولین په خېټه کې بل ماشوم وي کم چې لږې ورځې پس دنیا ته راتلو والی. دې د نوي ماشوم راتلو دپاره ټول تیارې کړې وي. هغه ماشوم له اکسیجن ماسک تیار ایښي وي او یو ساوند پروف بکسې ورله جوړه کړې وي چې هغه ماشوم دې کې پروت وي او د ژړا اواز بیا بهر نه راوځي. دې یو خشکه ځای کې د ځنګلاتو منځ کې اوسېږي. ریګن زمینداري کوي او په هغې وخت تېروي. ریګن د خپل کور نه ګیر چاپیره بلاشي کیمرې لګولې وي چې ده ته د خطرې پته لګي. په سیړو باندې باقاعده نښې کړې وي چې کوم ځای کې خپې خودو سره شور نه کېږي. ریګن دا پته هم لګولې وي چې دې علاقه کې ټوټل 3 مخلوقات دي او دې د هغې کمزورۍ معلومولو په تلاش کې وي. دې خوا د ده هغه لور کاڼه وي او هغه څه نه اوري نو هغه د دې دپاره ډېر غټ مصیبت وي. ریګن د هغې دپاره یو ډیوایس جوړ کړی وي کم چې هغه جینۍ واچوي نو هغې ته صرف دومره پته لګي چې اواز د کم طرف نه راځي. دا جینۍ اوس هم په دې خبره خپېمانه وي چې ما خپل رور له هغه کیلونه ولې ورکوله او هغه زما د وجې مړ شوی دی. د دې د غلطۍ د وجې اوس دا پلار یو کار ته نه پرېږدي ولې چې دا کاڼی او مسالې جوړوي. په دې وجه دا جینۍ د پلار نه هر وخت بوټی. یو ورځ ریګن خپل زوی مارکس سره د میانو ښکار له رواني. دا لور ورته وایي چې مام ځان سره بوځه نو پلار ورته وایي چې نه تا مور سره کېنه او د هغې په کور کې مدد کوه. بس دا پلار یې مارکس سره نیر طرف ته لاړ شي. په دې خبره دا جینۍ پلار نه خفه شي او دام چېرته په یو طرف وځي لاړه شي. اوس دا ښځه کور کې یوازې دا کپړې نه چوړ کړي او خورولو له یې بره وړي او دغه ټایم هغه بوجۍ یو میخ کې ونښلي او هغه میخ رانیغ کړي خو دا ښځه یې ونه ویني. اخوا ریګن خپل زوی سره د نیر په غاړه ناست دي او هغه لورې د هغه رور قبر له راشي نو دا ښځه کور کې یوازې وي او دې باندې درد شروع شي یعنې د دې ماشوم کېدو والی. دا خپل خاوند له ریډ سګنل ورکولو دپاره زر بیسمنټ ته روانه شي خو چې کله په پوړو کوزیږي نو هم په هغه میخې خپره شي او دې سره یې د لاسونه د زوی هغه تصویر وغورځېږي او هغه شور جوړ کړي. دا دومره مجبوره یي چې د درد نه چغه هم نشي والی. دا څه په مشکله د میخ نه خپه وباسي بیا په ګوډه ګوډه ورشي او هغه لین واړي. هغې سره بهر سره لیټونه ولګي. دا بیا واپس بره خیږي او دغه ټایم دا څه وویني او د یرې نه په رپېدو شي. دغه تصویر غورځېدو اواز سره هغه مخلوق هلته را رسېدلي. دا ښځه ترې هلته چېرته پټه شي. دې خوا ریګن خپل زوی سره کور ته واپس را رواني نو دې د کور مخې ته سره لیټونه وویني. بس دې زر کور طرف ته منډه کړي. دې خوا دا ښځه یو ټایمر را واخلي او په هغې کې ټایم سیټ کړي او بیا یو ګوټ کې پټه شي. هغه مخلوق دې پسې ګرځي او هغه دې ته رانږدې شوي خو دې کې ټایمر اواز شروع کړي. سرسیز ټایمر پسې منډه کړي او دا ښځه موقع نه پیدا واخلي او زر بره وخیږي. دا چې بهر وځي نو دا وویني چې بهر یو بل مخلوق ګرځي را ګرځي. بس دا ودرېږي
ودرېږي او پټه شي. اخوا ریګن خپل زوی له آتشبازي ورکي وایي دا په ټوکې خلاصې کا او په خپله یو ټوپک راواخلي کور ته روان شي. دې خوا دا ښځه یو ټاپ کې پرته وي او په ډېره سخته وي او دا چغه هم نشي والی ولې چې دې پسې هغه سید را رواني. بس مارکس چې څنګه هلته آتشبازي وکړي نو هغه ډزو سره تیز اوازونه شروع شي. دا مخلوقات هغه اواز پسې د کوره بهر وځي او دا ښځه د ډېر درد نه چغې کړي. دغه ټایم ریګن کور ته رادننه شي او هغه په سیړو باندې د وینو نشانونه وویني. دې چې هغه ټاپ له رارسي نو دې په هغې کې تشې وینې وویني. بس دې وایي جوړې ښځه یې رانه مړه کړه. دې د خفګانه په ژړا شي. دې کې د باتروم نه لاس راښکاره شي. هغه هم د ده ښځه یو ژوندی او د دې ماشوم شوي. ریګن خپله ښځه او ماشوم روچت کړي او هغه ځای ته یې وړي کم ځای کې چې ورله دې هغه بکسه جوړه کړې وي. خو د هغې نه مخکې دا ماشوم ژړا شروع کړي. بس هغه مخلوق ورپسې راخطا شي. ریګن زر بیسمنټ ته ورشي او بره سوري باندې پوم کېږي. ریګن ماشوم ته اکسیجن ولګوي او هغه بکسه کې بند کړي. بس دې سره د هغه د ژړا اواز بند شي. اخوا د دې هغه لور هم کور ته را روانه وي او دا سره رڼا وویني. دا چې هغه رڼا پسې ورشي په دغه ټایم دې پسې شاته هغه مخلوق راشي. هغه مخلوق د دې جینۍ لوکیشن معلومولو دپاره د خپلې کپرۍ نه ساوند وایبریشن پرېږدي او دې خوا چې د جینۍ کم ډیوایس اچولی وي د هغې نه های فریکوینسي حارک شي او دې سره هغه مخلوق ګډ وډ شي او وتښتي. دې جینۍ ته هېڅ پته ونه لګي چې څه چلو شو. خیر دا چې هغه رڼا خوا نه ورشي نو هغه یو ټارچ شي. دا چې هغه ټارچ راواخلي نو څوک یې د لاسه راونیسي. هغه د دې رور مارکس وي. دې خوا ریګن خپله ښځه او ماشوم محفوظه کړي او بیا خپلو بچو پسې بهر راوځي. هغه مخلوقات هلته نتلي وي خو هلته یې دومره روانۍ کړې وي چې د اوبو پیپې شلولې وي او کور د اوبو ډکي. خیر ریګن دې خبرې ته پام ونه کړي او بهر خپلو بچو پسې وځي. د ده بچي هلته د یو ټینکۍ د پاسه غلې ناست دي او د ده انتظار کوي. دې خوا دا ښځه د خوبه راپاڅي نو دا وویني چې بیسمنټ ته اوبه راغلي. دا چې د هغه ماشوم بکسې ته وګوري نو هغه کولو وي او د ماشوم اواز ترې نه راځي. خو چې دا لږه خوا وګوري نو یو مخلوق هلته رادننه شوي او داسې ښکاري لکه چې هغه څه خوري. بس دا ښځه ویریږي او دا په مده شان د هغه بکسې خوا له ورشي. دا چې وګوري نو بکسه کې ماشوم صحیح سلامت پروت وي. دا ماشوم دی نو جاړي نه په دې وجه د دې سید نه بچ شوي. خیر دا ښځه یې راواخلي او شاته شي خو هغه سید د دې خوا له را رواني. دې خو هغه جینۍ په انتظار تنګه شي نو دې رور ته وایي چې زه ځم کور ته. دا رور یې منې کوي خو دغه ټایم د ټینکۍ بر دروازه کولو شي او مارکس پکې وغورځېږي. د دروازې شور سره هغه مخلوق کم چې هغه ښځې سره ولاړي هغه بهر منډه کړي او دا ښځه ترې بچ شي. خو اوس دې خوا مارکس مصیبت کې شي. هغه دننه ټینکۍ کې جوارو کې ډوبېږي او دې ځان بچ کوي. دغه ټایم هغه دروازه ماته شي او لاندې راوغورځېږي. دې اواز سره هغه څیز نور هم بې ځای سره راخطا شي او ریګن یې هم وویني چې دې ټینکۍ طرف ته روان دی. ده ته پته ولګي چې زما بچي هلته دي. دې خوا مارکس پسې هغه خور راټوپ کړي خو هغه دروازه د یې رور ته ورځیکه کړي. بس دغه شان هغې دواړه بچ شي. دغه ټایم د دې پلار دې له رارسي او خپل بچي ځان ته راجوخ کړي. دې خوا ورپسې هغه مخلوق هم رارسي. دې خپل بچي او ډاکټر طرف ته ولېږي او په خپله یو تبر راواخلي او اخوا دې خوا هغه څیز ګوري. هغه څیز د ده د پاسه وي او एकदम پې حمله وکړي لرې یې ولي. مارکس چې دا وویني نو چغې کړي. بس د دې بلا ورته خیال شي او ګاډي ته ورپسې راشي. دغه ټایم د دې جینۍ غوږونو کې هغه ډیوایس نه بیا لو فریکوینسي اواز شروع شي. دا اواز عام انسان نه اوري خو دا اواز په دې مخلوق لکه د ګولۍ لګي او دا اواز دې جینۍ له هم تکلیف ورکوي. نو دا زر هغه ډیوایس بند کړي او دا د دې غټه غلطي وي ولې چې هغه مخلوق ګاډي پسې نښتې وي او پرېږدي یې نه. دې خوا ریګن هم راپاسي او هغه ډېر زخمي وي. هغه سره بله لار نه وي. بس هغه تېره چغه کړي او دې سره هغه څیز ده پسې راشي او مړ یې کړي. بس دا واړه کور ته راشي نو مور یې ځان ته رانږدې کړي. دغه ټایم یو بل مخلوق دې پسې هلته راشي. بس دا مور یې خپل بچي بیسمنټ ته رادننه کړي کم ځای کې چې د دې د پلار ټول ریسرچ پروت وي. دا ښځه ماشوم مارکس له ورکړي او ټوپک راواخلي. دغه ټایم هغه مخلوق هم دې پسې بیسمنټ ته راشي. ایولین ته پته وي چې زما په ګولۍ د دی سم نه او مونږ به مرو. خو دغه ټایم د هغې جینۍ نظر پلار په ریسرچ باندې ولګي. دې ته معلومه شي چې دا مخلوقات های فریکوینسي نشي برداشت کولی. بس دا زر خپل ډیوایس آن کړي. دې سره هغه مخلوق باندې اثرات شروع شي او هغه ګډ وډ شي. دا جینۍ هغه ډیوایس هلته یو مایک سره نږدې کړي بس هغه فریکوینسي نور هم سیوا شي. دې سره د مخلوق هغه کوپړی کولو شي. دا ښځه د موقع نه پیدا واخلي او هغه څیز هم په هغه کوپړی ولي. دې سره هغه مړ شي. خو اوس لا خطره ختمه شوې نه وي ولې چې دې اواز سره هلته هغه دوه
نور مخلوقات هم دی پسې تیزی سره را روان شي چونکې اوس دې ته د هغې د کمزورۍ پته ولګي نو دا جینۍ هلته د سپیکر اواز تیز کړي او دا ښځه ورته هم ځان تیار کړي. دې نه پس څه کېږي دا به مونږ ګورو د دې کهانۍ